بسم الله الرحمن الرحیم. د عمرې د ادا کولو طریقه په لاندې ډول ده. هر څوک چې د عمرې لپاره نیت او اراده وکړي، نو دی چې کله میقات ته ورسیږي، میقات کې به دی که غسل یې مخکې نه کړي، غسل به وکړي، 2 رکعته لمونځ به وکړي. د هغې نه وروسته به جامې لرې کړي، احرام به واچوي، او احرام د اچولو سره به د عمرې نیت وکړي، او دا تلبیه به ووایي: لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمة لک والملک لا شریک لک. نو کله چې دی بیت الله ته ورسیږي، حرم شریف ته ورسیږي، دلته بیا تلبیه پرېږدي او په احرام باندې به استبا وکړي. استبا دې ته وایي چې د احرام د ښي طرف چې دا به په تاخر کې راوباسي او ښی اوږه به ښکاره کړي، او مطاف طواف ځای ته به کوز شي. دی چې کله طواف ته کوز شو، دې ته طواف قدوم وایي، د عمرې طواف ته هم وایي. نو طواف قدوم کې د استبا سنت ده، او همدغه رنګ په طواف قدوم کې د اولني 3 ګردشه چې دي، په دې کې رمل سنت دی. رمل دې ته وایي چې انسان له شان تیز د منډه هیئت جوړ کړي. طریقه د طواف په لاندې ډول ده. معتمر به د حجر اسود ته لاړ شي، حجر اسود به ښکل کړي په خوله باندې. که امکان نه و ګڼه ګونه ډېره و، لاس به ور لاس به ښکل کړي. که بیا امکان نه و ګڼه ګونه ډېره و، نو حجر اسود سره مخامخ به ودرېږي، او الله اکبر په ویلو سره به احرام طواف شروع شي. ښي لاس به اوچت کړي، الله اکبر، په ښي لاس به اشاره وکړي. د هغې نه وروسته چې دی روان شي نو دی به ځي کله چې دی رکن یماني ته ورسېد، رکن یماني په لاس باندې استلام کړي. که په لاس باندې استلام کېدی نه شو، نو بیا هغلته اشاره کول ضرور نه ده. بیا به د هغه ځای نه دا دعا ځان سره وایي: ربنا اتنا فی الدنیا حسنه وفي الاخرة حسنه وقنا عذاب النار، تر دې چې دی حجر اسود ته راورسېږي. نو په همدغه ترتیب باندې به د بیت الله نه وګردشه وکړي. چې کله وګردشه وشي، نو د غسل تاویدل دا یو طواف حسابېږي. طواف چې کله خلاص شي، د هغې نه وروسته به بیا دی لاړ شي د مقام ابراهیم شاته به 2 رکعته لمونځ وکړي. او که د مقام ابراهیم شاته ځای نه و او ګڼه ګونه ډېره وه، نو د حرم په هر ساحه کې چې 2 رکعته لمونځ وکړو، دا کفایت کوي. دې ته ویل کېږي صلات الطواف. د صلات طواف طریقه دا ده چې همدغه شان عادي 2 رکعته لمونځ دی، خو سنت طریقه دا ده چې په اول رکعت کې سورت فاتحه او ورسره قل یا ایها الکافرون سورت ووایي، او په دویم رکعت کې سورت فاتحې سره سورت الاخلاص ووایي. د هغې نه وروسته بیا سنت طریقه دا ده چې لږ شانې که ستړی شوی دمه به وکړي، ته به برابره کړي، زمزم به راواخلي، به وڅکي، څه په سر به یې واچوي. بیا به لاړ شي سعیې ته. سعی چې دا شروع کېږي د صفا نه. صفا غونډۍ ته به وخېږي، مخامخ به ودرېږي بیت الله ته. که چېرته امکان و چې بیت الله وي، نو ډېره ښه ده. او دا دعا به وایي چې لا اله الا الله وحده لا شریک له الملک وله الحمد على كل شيء قدیر، لا اله الا الله وحده انجز وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده. دا دعا به وایي، لاس یې پورته کړي ډېر زیات، بیت الله ته مخامخ ولاړي. د ترمنځ به دعا کوي، بیا به دا دعا بیا تکرار کړي، بیا به دعا کوي، بیا به دا دعا بیا تکرار کړي 3 ځل. د هغې نه وروسته بیا دی روان شي په طرف د مروه باندې. مروه په طرف باندې چې دی ځي، عادي مزل به کوي، لکه څنګه چې عادي مزل دی. خو کله چې دغه شنې نشانې راورسېږي، دا شنه راډونه چې لګېدلي دي، نو دلته چې دی بیا دغه ځای کې بیا منډه ده. نو منډه نارینه به منډه وایي، او زنانو ته منډه لازم نه ده. بیا چې کله دغه شنو راډون نه واوښتو نو د مروه پورې په عادي مزل باندې ځي. د چې په کومه طریقه باندې په صفا کې دعا کړې، او په همغه طریقه مروه کې دعا وکړي. بیا به د مروه نه راځي صفا ته، د صفا نه به ځي مروه ته. نو دا تقریبا 2 ګردشه دي. دا د صفا نه شروع کېږي او مروه باندې ختمېږي. بیا چې کله په 2م ځل د مروه ته ورسېږي، نو سعی په دې سره تمامه شوله. د هغې نه وروسته به حاجي لاړ شي. اول ته به بیا سر وخرئ، یا به سر وړوکی کړي، ویښتان به وړوکي کړي. او که چېرته زنانه د چا سره وي، نو هغه به د هغې طریقه د حلالېدو دا ده چې دا شاته کونسۍ به راجمع کړي، او د ګوتو سرونو په اندازه به د هغې نه ویښتان ووي. نو په دې سره دی حلال شو. خو دې خبرې ته توجه پکار ده چې کله یو انسان په احرام کې ننوځي، په هغې باندې د بعضو شیانو پابندي لګېږي. په هغې کې یو شی دا دی چې نارینه به سر نه پټوي، سر به ښکاروي. بل دا ده چې نارینه او زنانه به خوشبوي عطر په احرام باندې نه لګوي. البته که مخکې د احرام نه مخکې بدن باندې خوشبوي لګولي، که مؤثر پې پاتې، هغه پروا نه کوي. بله دا ده چې ویښتان به د بدن نه نه وباسي، نه بیا غوڅوي، دا ناروا دي. نوکان چې دا به نه غوڅوي، نوکان به غوڅول دا ناروا دي. او همدغه رنګ هغه څه به نه اغوندي نارینه چې په هغې باندې ګنډ تېر شوی دی، ګنډل شوی شی اغوستل دا ناروا دي. د احرام په حالت کې ښکار کول ناروا دي. د احرام په حالت کې نکاح کول، د نکاح لپاره جرګې مرکې کول دا ناروا دي.
د احرام په حالت کې جماع کول، د جماع متعلق خبرې کول دا ناروا دي. چې ته محظورات الاحرام وای نو حاجی او معتمر به د احرام په حالت کې د دې شی نه ځان ساتي. وصلی الله وسلم علی نبینا محمد.